بسم الله الرحمن الرحیم. استاد صاحب محترم، د کولمو کینسر ډیره یو مهمه موضوع ده او دغه سیافت په نړۍ کې مخ پر زیاتېدو یو ناروغي ده او هر کال د دې ناروغۍ له امله 90,000 کسان خپل ژوند د لاسه ورکوي او هغه څه موارد دي چې د کولمو د کینسر لپاره زمینه برابروي. زیاتره خلک کله چې خوراک کوي غوښین خوراک کوي، حیواني شهم یا غوښې استعمالوي او دې ترڅنګ وریجې مالګې دغه شیان ډېر استعمالوي او بله طرفه دوی ځای په ځای کیني، د دوی فزیکي فعالیت ډېر کم دی. دا دوه مهمې وجې دي چې د کولمو کینسر په نړۍ کې زیاتیږي. دریم مهمه وجه دا ده چې اکثره خلک د تمباکو، د سګرټو، د الکولو څخه استفاده کوي او دا په غربي هېوادونو کې بیخي دغه د دې کچه زیاته ده. نو دا دریم مهم علت دی چې د کولمو د سرطان باعث کیږي. څلورم دا دی چې اکثره خلک په ارثي توګه دې ته مساعد دي، یعنې په دې معنی چې په کورنۍ کې د دوی په نسل کې بل څوک دغه آفت لري او بیا په راتلونکو نسلونو کې دغه ناروغي زیاتیږي او خدای مه کړه دوی ژوند اخیستلی شي. نو دا هغه څلور مهم موارد دي چې د کولمو د کینسر باعث کیږي. دې په خاطر چې زموږ په هیواد کې هم، زموږ په د افغان هیلث روغتون کې هم تقریبا په هفته کې یو دوه پیښې د کولمو د کینسر بستر کیږي د کینسر په څانګه کې، او همدا علت دی چې باید د دې د مخنیوي په خاطر وړاندې چې دا په یو ناروغۍ باندې بدل شي، د مریض ژوند واخلي. دې په خاطر یو څو معاینې اجرا کیږي چې له وخته وړاندې دغه آفت په کولمو کې وپېژني او د ریښې څخه وایستلی شي. هغه یو څو مهمې معاینې دي. اول د غایطه موادو یو معاینه ده چې هغه په کال کې هر کال یو ځل اجرا کیږي، خو دغه ټولې 5 معاینې په هغه کسانو کې چې دوی عمر د 40 کلونو څخه زیات دی اجرا کیږي، ان تر 80 کلنۍ پورې. اول د کولمو د غایطه موادو په معاینه کې د فیکل اکلټ بلډ ټیسټ په نوم یو ټیسټ دی چې هغه یو ډاکټر ته مریض خپل غایطه مواد وري، په هغې کې وینه مشخص کیږي. دا هم کومک کولی شي چې کېدای شي کولمو کې څه ستونزه وي، د هغې په خاطر که چېرته وینه پکې وه بیا یو بله معاینه اجرا کیږي چې هغې ته د کولمو داخل تلویزیوني معاینه ویل کیږي. په کمره باندې کولمو داخل کتلی کیږي. که چېرته کوم پولیپ پکې و، پولیپ داسې یو آفت دی چې د کینسر نه وړاندې په کولمو کې پیدا کیږي، بیا که چېرته مریض پرمختګ کوي په کینسر بدلیږي، نو بیا په وخت دغه د پولیپ ایسته کول د کینسر مخه نیسي. دوهم ټیسټ دا دی چې د غایطه موادو په داخل کې یو نور خاص معاینه دی چې هغې ته فیټ ټیسټ ویل کیږي یا فیکل ایمیونوکیمیکل ټیسټ. دا هم په غایطه موادو کې د وینې شتون ښیي. که چېرته ټیسټ مثبت و بیا هم په تعقیب کولونوسکوپي معاینه اجرا کیږي چې د کولمو داخل په کمره باندې کتلی کیږي او د کینسر د مخنیوي په خاطر ډېر یو لازم معاینه ده. دریم ټیسټ دا دی چې د کولمو په داخل کې د غایطه موادو ډي ان اے ټیسټ معاینه کیږي. د یو مریض غایطه مواد راخیستل کیږي په لابراتوار کې چې د کینسر په خاطر خپل ځان چک کوي. غایطه موادو کې ډي ان اے ټیسټ کیږي او که چېرته مثبت و بیا هم موږ ځو وړاندې ځو د کولونوسکوپي د کولمو کمرهیي معاینه اجرا کوو او په هغې کې بیا ښیي چې پولیپ یا کینسر شته او که نه شته. او دې ګټه دا ده چې یو څوک چې دوی ژوند کینسر اخیستلی شي، د دې معاینې په مټ دوی د کینسر څخه پاتې کېدلی شي او دوی له وړاندې د دې آفت مخه نیولی شي او د کینسر له خیرې خپل بدن څخه ایستلی شي. څلورم معاینه لکه ما چې ووی هر 15 کال تر 10 کاله وروسته په هغه خلکو کې اجرا کیږي چې دوی عمرونه د 40 کلنۍ څخه پورته وي تر 80 کلنۍ پورې. دا د کولمو داخل ته یو نازک ټیوب داخلیږي چې هغه سر کې یو کامره لري او په دې باندې بیا هغه د کولمو ټول آفتونه معلومیږي.